تان ترمن څنګه چې ته فکر کوې هیڅ هسې کومه خبره نشته او هیڅ کله به هم نه وي چاته یې ووایه چې هغه پوه نه شي وګوره هم دلته یې لیکم سبا به بیا وایې چې امبر زموږ مینه په دیوالونو باندې لیکله ښاغلی امبره هیله ده زما شا خوشي که دا نو چیرته لاړه سلام زما غلی ښه شو چې ومې لیدې تا سره مې کار و د شهزاده په اړه مو خبرې کولې څه خدمت کولی شم ښه به دا وي چې د بېګناه کوترې تمثیل یوې خواته پرېږدې مېرمنې دا چې ستا موخه په ماڼۍ کې څه ده زه پې ښه پوهېږم بخښنه غواړم پوه نه شم ستا هدف څه دی له کله نه چې دې ماڼۍ ته راغلې د سلطان کوټې ته ډېره ځې ورځې ستاسو موخه له دې خبرې څه ده ما او سلطان یوازې د اداري موضوعاتو په اړه خبرې کولې زما خبره واوره که بل ځلې مې د سلطان کوټه کې ولیدې بیا به له ځانه ګیله کوې له ما نه پوه شوې زما لاس خوشي که باید درته ووایم چې زه ښوونکي یم د چا غلامه نه یم زه یوازې د سلطان له امر نه اطاعت کوم نه ستاسو نه نو دا خبره ده تا دې په دې خبرو سره خپل ژوند دلته سخت کړ ښوونکي خپل ټول ټوکي ټول که او هر څه ژر له دې ماڼۍ نه خپله څېره ورکه که تاسې ښه یاستئ زما غلی ښه کېږم ګلزار اندېښنه مه کوه زه یو ځلې له ښوونکي سنان نه ځان خلاص کړم بیا به ژر تر ژره ښه شم عبدالحمید چېرته دی له خیرالدین